ډېره مننه. دغه ټپې دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې یک ورکوئ ورله مې ورکئ او سپینې پګړۍ راپسې زه خونړی شومه یا په پلار مې بلا جرګه وکړه که در یې نه کړم په ډومبي چربانګ بزونه یا پردي کورونه دو زخونه او ناداني جونه پکې عمر تېروینه یا پردی وطن دی ماسخوتن دی د پرهرونو نه سندرې جوړومه. ستا په زړه پورې ملګری افسر افغان چې چېرته راشد وي هلته افسر وي، چې چېرته افسر وي هلته راشد وي. د هغه دپاره د مینې محبت څه ووایه؟ بس دغه دپاره مختصر ووایه خو ووایه. دغه یو دوه ټپې ډالۍ کومه چې چا ته به ډالېږي؟ افسر افغان ته. او دنیا د یار د سره زار شه دنیا همیش وي یاران کله کله وینا او چې یارانه دې نو کوله زما و د زړګي د سلاوي خونه. السلام علیکم راشد خان راشد صاحب څنګه یې؟ ښه یې جوړ یې؟ وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. د الله کرم د احسان دی. تاسو ښه یاست صاحب؟ دا راته ووایه چې د واده نه پس څه تبدیلي دې ولید خپل ژوند کې؟ د واده نه پس تبدیلۍ خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه دا تبدیلي ده چې د خپل کور ودانې د خپل کور به در سره ډېر غم دی. مطلب غم در سره شته؟ غم در سره شته. او د دې نه علاوه نور څه غمونه دي در سره؟ نو نور خو په دنیا کې خو داسې یو انسان هم نشته چې هغه بېغمه وي، ځکه چې بېغمه خو یو صرف الله تعالی دی. راشد خان راشد یم او دغه دوه درې ټپې ډالۍ کومه او د دغه ټپو نه پس که تاسو چېرته دغه چینل وکته نو دې ته به لاړ شئ، هلته به لیکلي وي سبسکرایب، په هغې باندې به کلیک کوئ او دغه چینل به سبسکرایب کوئ. دا یاد رضا صاحب به ښکلې مرکې ښکلې خبرې او ښکلې پروګرامونه په دې کې موږ پویټري راوړو، انټرټینمنټ راوړو، سپورټس راوړو، نیوز راوړو او زموږ خواهش دا وي چې ستاسو غوندې سلیبریټیز هم ورته راوړو. ډېره مننه. دغه د صوابۍ خلک هسې هم ډېر زیات په مینه محبت باندې مست او ورک خلک دي. صوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي. واه کاشف شمال وایي چې صوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي، صوابۍ د سترو سترو خلکو کور. واه ډېره مهرباني چې تاسو زموږ د چینل دپاره دومره ښایسته خبرې وکړې. تکلیف معاف. ډېره مننه. شکریه. ډېره مننه ملګرو. راشد خان راشد صاحب را سره تاسو واورېدو په دې امید چې دغه ویلاګ به تاسو زما خوښ کړی وي. ایاز رضا به د یو بل ویلاګ سره د یو بل سلیبریټي سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږي. تر هغې پورې ښاد اباد او بریالي اوسئ.